په دې کتاب کې ما ډېر جالب بل شی پیدا کړ. ما په دې کتاب کې ژوند پیدا کړ. ژوند دی چې اعظمي صاحب روانشناسي ته یوړی، د حقوقو ته یوړی، ما انساني ژوند پکښې وکتی. د دې یو ډېره جالبه تجربه زما سره وه. زه په 2009 کال کې فرانسه کې ستراسبورګ کې یو کنفرانس ته ولاړلم. په دې کنفرانس کې خلکو پیسې ورکړې وې چې راغلي وه. آډینس یا د خلکو ګډونوالو ټکټ اخیستی وار یې وه په 50 پونډه وو که په څونه یې دا ټکټ اخیستی وو چې دی دا کنفرانس. زه حیران شوم چې موږ په کنفرانسو کې ځان مړ کړو چې یو دوې خبرې وسي، هغه بیا هلته کاغذ راوړي وایي خبرې ژر خلاص کړي او خلک پیسې ورکوي چې خبرې واوري. دا پوښتنه مې هلته د یو پروفیسر څخه وکړله چې دا زما د بخش هغه دغه ووایي زه متخصص د دغه یم د عیار یم، ما څخه په دغه کې پوښتنه وکړه. بله ورځ مجبوره شولم یو دغه ته ورغلم، د سایکایټریسټ ته ورغلم، ویل دا خبره چیرې ده؟ هغه راته ویله در لاس یې ونیولم، کتابخانې ته یې بوتلم. دغه باندې د هر بخش د لباس اغوستلو جلا کتاب و، د عطرو جلا کتاب و، د هر شي کتاب و. ول دې خلکو په کتاب کې ژوند لیدلی دی. زموږ د ټولنې غټ مشکل دا جوړ سوی دی چې زموږ پوهه زموږ د ټولنې په درد نه خوري. پوهان مو دلته پاتې دي او نالوستي بیچارهګان مو دلته پاتې دي. پرون د روزګان ویډیو خپره شوه، یو سړی د دارالمعلمین دروازه ماتوي او خاندي او یو بل کامره ورته نیولې ویډیو ځنې کې دی شرمیږي هم نه. دا مشکل په دغه سړي کې نه دی چې دا دی نه شرمیږي او کامره ورته دی په دې نه دی پوه چې دا د دې وطن آینده ده. دا مشکل د سیستم والا د خلکو دی چې دته دا پوهه نه ده ور انتقال کړې. یعنی دی په هغه دشتو چول کې پاته دی. دا مشکل په موږ لوستو کې دی چې نالوستي مو راسره راپورته کړي نه دي. نو بیا د دې پر ځای چې د دوی څخه نفرت وکړو دوی ته باید لارې وښیو. زما یو بحث چې همیشه په بحثونو کې دی هغه دا دی چې موږ که ووایو چې مرګ پر تروریست، دا موږ تروریزم ته ترویج ورکوو. که موږ مرګ پر تروریزم ووایو موږ کولی شو چې دا مشکل حل کړو. د دې کتاب تر ټولو جالب اړخ ما ته خپله دا و، زه نه په دا علمي خواو پسې ولاړلم نه په دې تخنیکي خواو پسې. ما وکتله چې د هر چا لپاره یو خبره پکښې کې ده. هر څوک ځان ته یو برخه پکښې کې درلودلی سي. که څوک غواړي سټیج ته راسي خبرې وکړي د هغه د سټیج د ځان د اعتماد د باور دپاره خبره پکښې کې شته. که څوک غواړي یو ځای ښه شخصیت اوسي د هغه دپاره یو خبره پکښې کې شته. هر چا ته یو شی پکښې کې دی. مخکې استادانو دا زما خبره د مخه څخه ټاپه کړل چې هلته دغه پکښې روانشناسي پکښې کې ده، هلته مدیریت پکښې کې دي، هلته حقوق پکښې کې دي. یعنې په دې کتاب کې ژوند دی او د ژوند کتاب کولی شي موږ لارو ته سم کړي. یو شی چې د تخنیکي اړخه ماته جالب دی او د عطارد صاحب دپاره هم ډېر مهم دی او د جناب هاشمي صاحب دپاره هم مهم دی، موږ د فکر تولیدونکي خلک ډېر کم لرو. فکر تولیدونکي خلک کم دي. ولې مترجمین، ژباړنان او تخنیکي خلک زیات دي؟ زما خپله فکر دا دی، ګمان مې دا دی چې عطارد صاحب فکر تولید کوي. دا به د هاشمي صاحب د یو غټ ابتکار وای چې ترجمه کړی په بل چا وای او د یو بل کتاب لیکلی وای. هغه انرژي چې د فکر د تولید د ده سره ده دا باید په فکر تولیدي کې مصروف شوی وای، نه دا چې دی بیرته کښیني خپل کتاب تخنیکي ترجمه کړي. ما ته خپله د یو لیکوال په حیث تر ټولو ستونزمن کار دا دی چې خپلې خبرې په 2 قالبونو کې وړاندې کړم. ځکه زما سره هغه یو قالب او زه په هغه قالب کې روان یم. نو ته چې په عین وخت کې دا تر ټولو ستر کمال او هنر دی چې عین کتاب هم په یوه ژبه ولیکه بیا په بله ژبه ولیکم. زه معمولا پر سټیج باندې په 2 ژبو غږېږم، پښتو، دري، مګر زه پوهېږم چې د یوې ژبې څخه بلې ژبې ته اوښتل په عین وخت کې په عین محتوا او په عین چوکاټ کې څونه ستونزمن کار دی. مګر عطارد صاحب په ډېر بریالیتوب د دغه شي څخه وتلی دي. سعادت صاحب یو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله، مګر متاسفانه زموږ د ټولنې د مسایلو سره ډېره سخته په ټکر کې د شاید هاشمي صاحب راسره موافق وي. ما داسې څو ورځې د مخه ترفیع وکړله د پوهنملۍ رتبې ته. کم اثر چې ما ولیکئ د هغه لیکلو زما څخه تقریبا 1.5 کال وخت واخیستی. مګر دغه شکلیات چې هر پوهان ته بتلی هغه به 10 نور شکلي تغیرات پکښې راوستل، هغه تقریبا 7 میاشتې وخت واخیستی. یعنې تر کتاب لیکلو د دغه بیرته دغه چوکاټونو دا شانو ته برابرول دا تر هغه ډېر وخت نیسي. مګر زموږ په غوندې خواره او غریبه ټولنه کې چې هېڅ اثار نه لرو، دغه شکلیات چې دي د آی پی ایس سیستم دي، دغه حالاتو چې موږ رسېږو د هغه تر مخ موږ باید هغه د فکر تولیدونې پروسې ته شدت لږ ورکړو. زما دلته یو څو خلک پر ننګ راولم. یو خپله سعادت صاحب دی، شعرونه ښه لیکي، مګر په خپل به برخه کې به د سیاسي مسایلو کې موږ کتابونه بیخي پر نیست صاحب دي نسته. اعظمي صاحب ناست دی،
عظیمي صاحب دا خبره مې شاید ستاسې ته ډېره جالبه وي. ما په پوهنتون کې محصلینو ته ویلي دي چې د خارجي ترجمه سوو روانشناسي به نه وایست. شاید تاسو ته هم ډېره جالبه وي، ځکه هر رواني پدیده خپله جغرافیه او محیط لري. موږ نسو کولی چې د امریکا په رواني پدیدو باندې د افغانانو رواني حالت جوړ کړو. مثلا یو کتاب لیکل سوی دی چې څنګه میلیونر سم. هلته یوه طرحه دا لیکلې ده چې د سړک پر غاړه برګر خرڅ کړه. موږ دلته وروره خلک لرو 10 کاله کېږي برګر یې خرڅ کړی دی، ولاکه تر اوسه څوک میلیونر سوی دی، مګر توپک یې اخیستی په یوه ورځ میلیونر سوی دی. خبره دلته دا ده چې شرایط محیطي فرق لري. زه ګمان کوم چې دغسې روانشناسي کتابونه چې اعظمي صاحب لیکلي دي یا دا دغه لیکلي، موږ خپله پوهه د خپلې ټولنې د خپلې جغرافیې په اساس باید دغه کړو. کم اثار چې موږ ته خارجي اوس را ترجمه کېږي او ډېر تیز په شدت روان دي، د دې تر ګټې تاوان ځکه ډېر دی چې هغه زموږ خواهشات ډېر لوړ وړي. زموږ په پوهنتون کې اوس په هرو بدبختانه په هرو 100 شاګردانو کې 50 نشیان سوي دي. زموږ اکثره نجونې زده کوونکې د ټریمایډول ګولۍ خوري، اکثره پوهنتوني نجونې مو ټابلیټکۍ خوري. علت یې دا دی چې د دوی خواهشات د دغه کتابونو د مطالعې څخه دلته رسېدلي دي او دلته خپل د ټولنې وضعیت نه ویني چې زه په کومه ټولنه کې یم. هلته چې کومه حل لاره ورکوي دوی ته په دې کتابونو کې، مثلا ما په یو کتاب کې مطالعه کړله چې څنګه زه خوشحاله سم. وایي ګرلفرینډ سره دې ووځه تفریح وکړه. د ګرلفرینډ تصور به یو افغان پلار ته، یو افغان مور ته، که پښتون که تاجک که ازبک که هزاره هغه به څنګه وي. دلته به زه بیچ چیرې پیدا کړم، د سیند غاړه به چیرې پیدا کړم چې زه خپل ګرلفرینډ سره وګرځم یا کښېنم یا پرېوځم. نو دا هغه مسایل دي چې زموږ د ټولنې څخه هغه جغرافیه او محیط یې زموږ نه دی.